سلامونه دوستانو، امیدوارم که چراغ صحتمند هستید. در تازه جلغوزی یو ځل بیا راورسېدل. د سږ کال جلغوزي دي. تاسې کولی شئ له ناز بوتیک نه په امریکا کې ترلاسه کړئ. تاسې په هر سټیټ کې یا موږ تاسو ته شپینګ لرو، او که چیرې تاسو ساکرامنټو کې یا نو له نږدې نه راتللی شئ زموږ دکان ته دا تر تازه جلغوزي له ناز بوتیک نه ترلاسه کولی شئ. څنګه چې تاسو ګورئ، زه به یو څو دانې تاسو ته میده کړم چې تاسو یې وګورئ. دغه رنګ نه تاسو به ښکاري چې تازه دي، خو بیا به هم تاسو ته یو څو دانې میده کړم. هغه دوستان که غواړي ترلاسه یې کړي، موږ سره تماس نیولی شي. هر ځای ته مو چې پکار وي تاسو ته شپ کوو. هم په تېرو ورځو کې موږ ډېرو ایالتونو ته، هر ایالت ته مو ولېږل او شپینګ یې هم رایګان ده. نو کولی شئ د افغانستان میوه تاسې له ناز بوتیک نه ترلاسه کړئ. دا مستقیم د افغانستان نه راغلی دي او میوه یې د سږ کال ده. نو تاسې کولی شئ هر ځای ته مو پکار وي، په هر سټیټ کې، که په بلک اماونټ کې مو پکار وي او که په کم مقدار کې مو پکار وي، له ناز بوتیک نه ترلاسه کولی شئ. دوستانی که علاقه‌مند جلغوزه هستند و جلغوزه خور هستند، بیاین به ناز بوتیک. به شما در استاک آمده. کسانی که در روزهای گذشته آمده بود و اوت آف استاک بود، اینا باز در استاک آمده. هر جایی که باشین برایتان شپینگ هم داریم و شما می توانین که این پرسن هم بیاین. اینا براتان چندین دانه‌اش هم میده کردم. یک دانه‌اش شما دیده میتونین. نام خدا خوب کلان دانه داره و خوب تازه است. از امسال است. جلغوزه که سال سرش تیر شوه بازو تو مزهش نمی باشه. ازش رنگش معلوم میشه که از امسال جلغوزه است. شما میتونین از ناز بوتیک به دست بیارین. تشکر از همه دوستا.